د حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دین نوم د خلوص او د وفاداری دی. موږ ته ویل چې د الله رسوله چا سره وفاداری او خلوص؟ نبی علیہ السلام فرمایل چې د الله سره، د الله د کتاب سره، د الله د رسول سره، او دارنګې د مسلمانانو د مشرانو سره او د عام مسلمانانو سره. دې حدیث روایت مسلم شریف کړي. محترم مسلمانانو ورونو، د حدیث مې ځلا په مختلفو میسیجونو کې یو حصہ بیان کړي وه. نن مې بیا په دې حدیث کې یو جمله کې لږ وضاحت کول غواړم. هغه دا چې په دې حدیث کې دا راغل چې د مسلمانانو د مشرانو سره وفاداری کول، بیا خصوصا هغه ملکونو کې چې اسلامي نظام لکه افغانستان، په دې کې اسلامي نظام دی او مشران علما دي، شیوخ دي، نو دوی سره زموږ ستاسو وفاداری شي. راځي چې دا مزده کړو. دوی سره وفاداری دا ده چې دوی کوم اسلامي نظام په افغانستان کې قایم کړی دی، د دې سره مرسته کول، په د هغوی اطاعت کول، د هغو ته لاس ورکول چې د اسلامي نظام په دې ملک دایم او قایم وي، او د هغو پسې اخره ودرېدل، د هغو ملا مضبوطول. دا د افغانستان د مسلمانانو چې په افغانستان کې کوم اسلامي نظام دی، د هغه بادشاه دی، والیان دي، وزیران دي، ولسوالان دي، قمندانان دي، مجاهدین دي، د هغو سره مرسته او امداد دغه دی چې د اسلامي نظام په دې ملک دایم او قایم وي. دا د نبی علیہ السلام په حدیث باندې عمل دی. لکه نبی علیہ السلام فرمایي ولی ائمة المسلمین، دین نوم د خیرخواهی دی، د خلوص دی. چا سره؟ د مسلمانانو د مشرانو سره. د افغانستان کې د مسلمانانو مشران علما دي، او بادشاهان علما دي، وزیران علما دي، او ولسوالان علما دي، مشران دي. نو دوی سره خیرخواهی دغه ده چې دوی د الله د کتاب کوم احکامات په دې ملک عملي کول غواړي، دې کې ورسره مرسته کول، امر بالمعروف وزارت دی هغو سره مرسته کول، دغه علماو سره چې امر بالمعروف کوي هغو سره امداد کول، هغو پسې ودرېدل، هغو ته لاس ورکول، او منکرات و مخنیوي کې ورسره همکاري کول چې کوم منکرات بد کارونه یې هغوی منې کوي، په دې کې د امر بالمعروف وزارت د علماو سره مرسته کول. دا د مسلمانانو د مشرانو سره همکاري ده، دا ورسره امداد دی، دا ورسره خلوص دی. د افغانستان مسلمانانو ته الله اوس داسې حکومت ورکړی دی چې د قرآن مطابق چلیږي. مشران علما دي، دین علما نور ښه خل نشي راتلی بالکل. نو دې وجې نه دوی سره همکاري پکار ده، مرسته پکار ده. څوک چې غواړي چې د نبي علیه السلام په دې حدیث باندې عمل وکړي، نو دغه مسلمان بادشاهانو سره د افغانستان چې اوس دي، دوی سره همکاري کول، دوی پسې خبرې نه کول، بد رد پسې نه ویل، اطاعت کول، خلاف ورزي نه کول. دا د مسلمانانو د بادشاه سره خیرخواهي ده. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.